It is the story of a lion and lamb. دا د یو ازمري کومې د چې شیر ویلی کېږي، کومې د چې کینګ آف جنګل ویلی کېږي، او د یو ګړې د بچي کومې ته چې چایلډ آف شیف ویلی کېږي. د دې دواړو ترمنځ یو سټوري ده، د دې دواړو ترمنځ یو کیسه ده. A lamb used to go to river bank. یو د ګړې بچی و، یو لیم و چې هغه به د سیند غاړې ته تو. ریور ویلی کېږي سیند ته، او بینک ویلی کېږي غاړې ته. ریور بینک ویلی کېږي د سیند غاړې ته، او لیم ویلی کېږي د ګړې بچي ته. A lamb used to go to river bank مطلب یې دا دی چې یو د ګړې بچی و چې هغه به د سیند غاړې ته تو. او used to یو ماډل ورب دی، کومه چې مونږه د خپل ځان په باره کې کله خبره کوو، یا د یو جینۍ په باره کې خبره کوو، لا د یو هلک په باره کې خبره کوو، لا د یو ځناور یا د بل چا په باره کې خبره کوو، او د هغې د پاسټ هیبټس بیانو، د پاسټ عادتونه یې بیانو، کومه چې د یو لانګ ټایم دپاره وو، کومه چې به د یو اوږد د یو ډېر وخت دپاره وو. نو دا د ګړې د بچي د یو ډېر وخت عادت په پاسټ کې چې هغه به د سیند غاړې ته تو. once یو ځل he was drinking water دغه ګړې بچي یعنی دغه لیم اوبه څښلې، یعنی he was drinking water هغه اوبه څښلې. دلته ما د ګړې د بچي دپاره یعنی د لیم دپاره he استعمال کړ، کومه چې یو پروناون دی. ګرانو کتونکو که چېرته تاسو په پروناون باندې نه پوهیږئ، نو په دې باندې مونږ ډېره ښکلي په ډیټیل سره یو ویډیو جوړه کړې ده چې د هغې نه تاسو ډېره زیاته زده کړه کولی شئ. نو تاسو هغه ویډیو هم وګورئ. د هغه ویډیو لینک به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې پرېږدم. he was drinking water دغه د ګړې بچي دغه لیم اوبه څښلې. نو په دغه ټایم کې څه چل وشو بیا؟ a lion came یو ازمری راغی. لاین ویلی کېږي ازمري ته، شیر ته. نو په دغه وخت کې a lion came یو ازمری راغی، او څه کار یې وکړو؟ he said دغه ازمري وویل. چا ته یې وویل؟ د ګړې د بچي ته یې وویل، د لیم ته یې وویل. او څه یې ورته وویل؟ you are contaminating water ته خو اوبه خړی، ته خو ما ته اوبه خړی. ازمری ولګېد او د ګړې بچي ته یې ویل چې you are contaminating water ته خو ما ته اوبه خړی، یعنی ته لګیا یې او اوبه خړی. نو په جواب کې ورته د ګړې بچي وویل لیم smiled دغه د ګړې بچی چې کومه و، لیم چې کومه و، دا په خندا شو. and said او ویې ویل sir جناب water is coming from your side اوبه خو ستا د اړخه ستا د سایډ نه را روانې دي. ازمری ولګېد او د ګړې بچي ته یې وویل چې ته خو ما ته اوبه خړی. د ګړې بچي یعنی لیم وویل چې جناب اوبه خو ستا د طرفه را روانې دي، یعنی زه تا ته اوبه څنګه خړوم، اوبه خو ستا د اړخه ستا د سایډ نه را روانې دي. ازمري څه کار وکړو بیا؟ لاین روډ ازمری وغړمبېدو، په غړمبا شو، یعنی لاین روډ. روډ ویلی کېږي غړمبېدلو ته، غړمبا کولو ته. د ازمري غړمبېدلو ته ویلی کېږي روډ. ازمری وغړمبېدو او ویې ویل you used to abuse me last year تا خو ما ته تیر کال کنځل کولې. زه صحیح ده اوبه خو نه خړی، خو تا ما ته تیر کال کنځل کولې. ګرانو کتونکو دلته پکې یو ځل بیا used to راغی. نو دا هم د پاسټ یو هیبټس و چې په تیر شوي وخت کې د دې ګړې د دې بچي یو عادت و، او زمري ورته وویل چې you used to abuse me ستا دا یو عادت و چې تیر کال به تا ما ته کنځل کولې. نو د ګړې دا بچی ورته اوس څه وایي؟ لیم سمایلز د ګړې بچي وخندل، یعنی دا لیم په خندا شو او ورته یې وویل I have born 1 month ago جناب زه خو یو میاشت مخکې پیدا شوی ما، نو ما تا ته تیر کال څنګه کنځلې کولې؟ زه خو تیر کال نه وم، یو میاشت مخکې پیدا شوی ما. ګرانو کتونکو دلته د دې 1 month په ځای باندې تاسو بالکل ویلی شئ 1 day ago یعنی یوه ورځ مخکې. I have born 1 day ago زه یوه ورځ مخکې پیدا شوی ما. I have born 2 days ago زه 2 ورځې مخکې پیدا شوی ما. 3 days
20 days 3 ورځې مخکې 20 ورځې مخکې خو یوازې یوه ورځ 2 ورځې 20 ورځې نه بالکل د دې په ځای باندې تاسو ویک هفتې هم ویلی شئ I have born 1 week ago زه یوه هفته مخکې پیدا شوی یم I have born 2 weeks ago 2 هفتې مخکې پیدا شوی یم I have born 3 weeks 20 weeks 3 هفتې 20 هفتې مخکې پیدا شوی یم یوازې هفتې هم نه یوه میاشت 2 میاشتې 3 میاشتې یعنی 1 month 2 months 3 months 20 months یوه میاشت 2 میاشتې 3 میاشتې او 20 میاشتې مخکې هم تاسو ویلی شئ I have born 1 year ago زه یو کال مخکې پیدا شوی یم 2 years ago 2 کاله مخکې 20 years ago 20 کاله مخکې یعنی د یو سنټنس نه د یوې جملې نه چې تاسو څومره سنټنسز جوړولی شئ نو د هغې څه شمار نشته تاسو انتهایی زیاتې جملې د یو سنټنس نه جوړولی شئ نو لیم ورته وویل د ګډې بچي ورته وویل I have born 1 month ago زه خو یوه میاشت مخکې پیدا شوی یم lion said ازمري وویل اوکې زه صحیح ده ته خو یو میاشت مخکې پیدا شوی then نو بیا then څه ته ویلی کېږي then کله چې تاسو په پښتو کې وایئ بیا نو زه بیا هلته لاړم زه بیا دلته رالم ما بیا هغه کار وکړو نو د بیا لپاره په انګلیش کې استعمالیږي then نو ازمري ورته وویل زه صحیح ده تا خو ما ته کنځلې نه دي کړې ته یو میاشت مخکې پیدا شوی نو بیا your mother used to abuse me نو بیا ستا مور ما ته کنځل کولی یعنی یو کال مخکې ستا مور ما ته کنځل کولی lion jumped upon lamb ازمري په لیم باندې یعنی د ګړې په بچي باندې یو چیلانګ ور ولګو یو ټوپی پې ور ووخو lion swallowed the lamb او ازمری ولګېدو او د ګړې دا بچی لوړ تیر کو یعنی روغی تیر کو he was searching excuse ازمري بهانې لټولې ازمري ځان له بهانې کتې چې په څه طریقه باندې اوس د ګړې دا بچی زه وخورم excuse ویلی کېږي بهانې ته که تاسو چېرته چاته ویل غواړئ چې بهانې مه کوه نو بیا ورته تاسو بالکل ویلی شئ don't excuse او مطلب یې دا دی چې بهانې مه کوه خو که چېرته تاسو چاته ویل غواړئ چې ته بهانهګرې یعنی هرې خبرې له هر کار له بهانه ګورې ته بهانهګرې نو تاسو ته بیا بالکل ویلی شئ you are excuser او د you are excuser مطلب دا دی چې ته بهانهګرې excuser ویلی کېږي بهانهګر ته moral of the story د کیسې مطلب دا دی د کیسې نتیجه دا ده actually when we want to fight with someone کله چې مونږه غواړو تاسو غواړئ مونږ غواړو یا بل څوک غواړي ازمری غواړي چې د چا سره وجنګېږي نو بیا we search excuse بیا مونږه یا بل څوک بهانې لټئ moral of the story دا ده وایي کله چې مونږ د چا سره جنګېدل غواړو نو بیا مونږه د دغه جنګ دپاره د دغه جنګېدلو دپاره لړاوېدلو دپاره فایټ دپاره مونږ بهانې لټو لکه څنګه چې ازمري بهانې لټولې اول یې د ګړې بچي ته وویل چې ته ما ته اوبه خړی بیا یې ورته وویل چې تېر کال تا ما ته کنځل کولې بیا یې ورته وویل چې نه ستا مور ما ته کنځل کولې یعنې د هغې د خوړلو دپاره د هغې سره د جنګېدلو دپاره یې بهانې کتې ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به ډېره زیاته مزه د دې سټورۍ نه اخیستې وي ډېره زیاته زده کړه هم دې کړې وي ډېر زیات نوي الفاظ معنی ډېر زیاتې نوي سنټنسز به تاسو د دې نه زده کړي وي که چېرته تاسو هم غواړئ چې تاسو مزید داسې قسم له سټوریانې واورئ داسې قسم له سټوریانو په مدد سره خپل انګلیش امپروف کړئ په خپل انګلیش کې تبدیلي راولئ نو بیا بالکل تاسو موږ ته یو کامنټس کولی شئ بیا بالکل تاسو موږ ته په کمنټ سیکشن کې یو کامنټ پرېښودی شئ او انشاءالله موږ به د دې نه ښې سټوریانې یعنې د دې نه ښې کیسې تاسو لپاره راوړو چې ستاسو انګلیش پې لږ نه او ډېر زیات امپروف شي ستاسو انګلیش په ډېر کم وخت کې ډېر زیات امپروف شي تاسو په خپل انګلیش کې ډېر په کم وخت کې ډېره غټه ترقي وکړئ نو بیا بالکل تاسو موږ ته یو کامنټ پرېښودی شئ ټیک کیر یور سیلف until next video thank you so much thank you